نت چه میخواد خبري روان ته ودا یو موقعیت یو شي ته رسیږي سره وکیل صاحب دغه دوا کېږي که درد کوس نه د بوتا غټ بوت دی چې هر څه فکر پکې وکړي هیڅ یې عقل نه قبلوي چې 2000 کاله مخکې دې دا څه رقم جوړ سوی وي دا تراش ته چې تاسو وګورئ او دا دغه ته چې تاسو وګورئ بیخي هیڅ یې وعلیکم السلام علیکم راځي چې هنري مو جوړ کړی دي دا هغه مرګرای په سره خطر سلام خبر شوی دی یا سیلانیان راځي دلته خو باید په آرام غږ باندې تاسو دا خبره ده سلام مخترن چې تو خدای پوښوا چې ترغلای بومیانو ته یو مرګره ماته خاطر دام پروزر زوره فلور ټلیفون ورته وکړو کوزي سوم کاتم کغه ګوره ته یو ته یو دوه کې ځون ورځم بل هغه ته پر سره دی هغه ټلیفون نه باندې ځای کې دغه تم یو ملګری ورغلای دی دا اوس هغه هغه واټ چې نه نه تا ما کړه څه دا کاولدار کو سلام کاولدار کوم درې نفره خبر شوي دي چې زه بامیان ته راغلم ولته لوړ پورته شوي دي یو دلته دی یو دغه دی یو دغه ترکوس یو یو د پلار ټلیفون کار وکړ زنګ ورته وکړ ورته دا هم د پلار په ټلیفون زنګ ورته په هغه راته کړی دو ته کاولدار کې ورکا ناس کاولدار کو ددی سلام کاول ورکا غوته او چې ځوان به څنګه کول ورای نو تا د پټالیس کې شامل کړه یا ته وګور د خپل اصول لري د خپل شرایط لري د پر شرایط باندې لرو پر کوي درته وسانه ته وګرم خاطر کې سلام محترم خبرات د ولا ته ما بيعت لك هذا ويني ولا ما كوا سلام یو ته ودا موږ په دغه خبرې جریان لري ځان مره شو وسو ودا راځي ودا ته پلا ودا لګت منون ورکه ته ته څنګه اطمینان ورکوم غیر ورته د خلکو سره په جنجال ته یې پلا ځان مره شو کوم دلته خبرې روان ستاپه مورد کې روان ما ګوره نت چه میخواد خبرې روان ته ودا یو موقعیت یو شي ته رسیږي سره ور د خپل دا داسې نه دی چې په سړک پر غاړه باندې هر څوک څوارله شرط دي دا شرطونه به ټول بیا دغه کېږي بیا به د هغه څخه وروسته بیا دغه شرطونه مفروض سلام صاحب فورمې ته داخلوو ته لګت منون ورکه سلام ځوان دی کنه ژوند کیسه ده په تو چې خبر شوی دی پورون در باندې خبر شوی چې راغلی سهار د مونږ مال خاطر نو بچ کړي نو ډوډۍ خوړې لګت منون ورکه چې کته ورکته کو او بیا ورسو غي خیر دی تر کته کته منون ورکه چې هم نه دي خوړلي سلام صاحب د دومره مجرد هم نو بیا نور څنګه کوي هغه خیر د وسره به وسیله او هغه تم نور کسان ورلګل یو خم دا کوس کړ دا ډیر هغه دغه تلار هم نشته سخساره ګره کوی دا چې دا کې سره واخه وکیل ته ګوره ته ودا خبرې دلته روانې دي وکیل صاحب دغه دوا کېږي که درد کوس صاحب ته ساتل کومه کنه ګره پم خبرې دلته روانې دي خبرې حاجي صاحب ته ورته وایه ته سپینږیری حاجي صاحب ته ورته وایه ته سپینږیری سړی ستا په خوله بلاوي کې ته ودا صبر وکړه خبرې روانې دي درته کوو غم نه کوو یو یشته دی بل غړی ته اوس راتاسه دلته به لاندې خبرې وکړو کېږي که نه کېږي یا و ته خو ته وکیل صاحب یو کاول ورکا خیر دی دا خبر دي سړی کول ورکړي ته خو کاول ورکا خلاص شروع موږ درته مينو موږ هم پوری کو درته خیر دی ګوره یو رقم کله زموږ پر شرایط باندې نو برابر بیا به جنجال نه کوي سای شو بیا کته ورته یو سای دا رقم شرایط ژوند هغه مسله ده دا کس ډیر زیدي کس دی خیر دغه ته یو ګره چانی د خوړې دي ته ګام دی دغه ته اطمینان ورکړه نور په دوا به موږ رضا کو دا خیر سترغله لانی دونه پورون خبر شو خاطلای دی خیر ته دا شپه هم د لیته تیره کړې ده دا لیته دغه په دغه ځای کې ته وېدل موږ چې برسره ورخي جدا برسره راوړ لور شاور چې د سپزور خېږي دی لکه شو داسې برسره خېږي یو کاول ورکا کېږي وره تاسو بس کاول دارکو بس کاول دارکو لا تو شو څنګه ورشه لاره ورکه د وکیل صاحب په کومه لاره راغله اوس لاره رانه ورکه وا دا دی لاره ځینې ورکه سو دا بیا بله خوشحالي دا بیا بله خوشحالي وکیل صاحب موږ ګوره اوس به باید شرطونه ومنې دي دا کار پر کومه لار وخته چې وسه سره تا کېدلای
دا د ډېر خوشحالۍ څخه لاره ځینې ورکه راشه وناسې یو لږ احتیاط کوه اوس مو نو بل نفر هغه د دې ځای مسؤل کس به پسې ورواستو ورغلی پسې السلام علیکم واکیل صاحب درم سلام ماشي دا غلی نفر خو مرکز کوله په ډېره زوره چې واکیل صاحب وعده ده څه در پېښه ده ورور چې ټوله شپه دې ملته تېره کړې ټوله شپه مالته تېره کړې تا نه مې اورېدلي وو چې راځي بامیانو ته موږ خو واده غواړو دا خو مې درته وایي چې واده غواړو ما ګوره ما درته ویل قربان شم جار سم ستا درته ګوره تندی دې مو چې وزر درته کوم دغه زموږ ډله ییز واده چې دی دا خپل ځان ته شرایط او اصول لري وکیل صاحب بېرته خېږم بیا وکیل صاحب دوه نور ملګري دي غم خبراو هغه اوس نه خبر نه اوس نه دي خبر خو بیا یې خبراوم او دا ډېر څه ګران دی لږ اوبه ورکړي اوبه څه شو وکیل صاحب زموږ یو دغه د دې سره څنګه ګزاره کوئ تاسې دغه یو نفر ته هغه ورکړه اطمینان ورکړه هغه دوه نور موږ کولی شو دغه ډېر اوبه ورکړه چې اوبه پرون وروسته شایني خوړلي پرون وروسته شایني بېرته پورته خېږم دا ته څنګه ګزاره ورسره کوئ د دې وکیل سره صاحب دغه دوی شپې کېږي چې دغلته دی پرون رایسېدی یعنې تو نه چې خبر شوی دی بس موږ نه خبر ختلی دی ټلیفون وکړو چاله وکیل صاحب ورغلی دی موږ ته یې پیدا کړه وایي چې رایې واله کنې د دغه ځای نه ټوپ اچوه ځان غورځوه اوس که ته وایې چې نه کېږي بېرته خېږم نه اوس مات زه یو څه وګورم یو څه خدای دې کار نه درکړي خدای دې قدر سره وکیل صاحب ډېره مننه ډېره مهرباني وکیل صاحب مننه خیر سلامات اوسئ هغه دوه کسان د برسېره ځای کې دي غلطه ډېر برسېره خاطر ډېر برسېره خاطر